دی مون سره رابطه وکړه محمد اذان چې دی د ماشوم ما سره څنګ کې چې ناست دی د ده یو ویډیو چونکې دی خو گیمز پبجي دپاره هم ویډیوز جوړوي د دې نه علاوه په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې مختلف ویډیوز جوړوي نو ده سره یو ویډیو منسوب شوی ده او هغه ویډیو د نن نه 20 ورځې مخکې په مختلف پلیټ فارمز باندې شیر شوی ده چې په هغه ډېره نازیبه ویډیو د هغې سره د محمد اذان فیملی چې دا ډېره زیاته په تکلیف کې ده او ایون محمد اذان چې دی نو هغه هم ډېر زیات ډسټرب دی دا د ورور ما سره ناست دی هغه هم ډېر زیات ډسټرب دی او دا برهان نه منو پرم بنه کې نن جلسو پروندا کې شانتي نیولې او تاسو ویني ان شاء الله موږ به تاسو سره کثيري ولاړ په هر لیول بس تاسو مرسته کو دا غي رور هم سره ناست دی کوم چې دا دوه روډیان یو بل سپورټ کوي او دی یو کنټینټ جوړي تاسو څه وینا کول غواړئ د کیس حواله سره څنګه چې اذان ویلا چې دا موږ دوی غوڼه سبق ورکو ملګرو اخیر کار د اذان بیان هم راغی کم د هیومن رائټس کم کس چې ورسره میلاو شو په هغې کې دا خبره هم کړې شوې ده چې کم کسان دا مهم چلی کم چا چې دا ویډیو جوړه کړله وای د هغې خلاف به قانوني کاروایی کیږي نو ډیره زیاته ښه خبره ده چې هغه کسان هغه گرفتار کی کم چې دا ویډیو هغه ایډیټ کړی ده یعنی یو غلط ویډیو راغستی ده بیا خلکو ته شیر کړی ده چې دا د اذان ویډیو ده د اذان ویډیو وایرل شو مختلف قسمه پروپاګاندا پسې هغه شروع کړی دي نو اوس چې د اذان کم مشر رور دی او سره د اذان د هیومن رائټس کې پی کې کم صدر چې دی هغه سره میلاو شو او د دې خلاف قانوني کاروایی به وکړي یعنی که ستاسو خیال وي په سوشل میډیا باندې ډیر زیات دا شیر کیږي د اذان ماشوم کم تصویران چې دي هغه شیر کیږي خلکو ورته لیکلي وي چې آیا د دې ویډیو ما سره ده او راشئ چې لینک در سینډ کم نو ویډیو هغه به تاسو ټولو کتلی وي ویډیو چې کم دی هغه د بل چا ده صرف او صرف یې دا غریب ماشوم چې کم دی بدنام کړی دی یعنی په ویډیو کې هغه څه حقیقت هغه نشته نو ګورو چې اوس کم حکومت پاکستان یا هیومن رائټس چې دي هغه څه کوي څه مخنیوی مخې ته راوړي هغه به هم ستاسو وړاندې مونږ ږدو نو د نن ورځې لپاره دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاوي کوو تر نن لپاره دا کافي وه د لوی الله په امان